بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال آباد لره. دوستانو زموږ د نن ورځې سبق چې دی امپیراتیو سنټنسز یعنی امریه جملې دا پر دوه قسمه باندې دي چې یوه ته ویل کیږي پازیټیو امپیراتیو سنټنسز او دویم قسم چې دی نیګیټیو امپیراتیو سنټنسز. پازیټیو امپیراتیو سنټنسز هغه ته ویل کیږي چې یو چاته ته امر کوي چې دا کار وکړه. لکه اوس مثال زه تا ته وایم دروازه بنده که، دروازه خلاصه که، کړکۍ کلکین بند که، کلکین خلاص که، پنکه ولګوه، کور ته ولاړ سه، کوره سه راسه. ګوره دا الفاظ چې زه تا ته وایم دې ته څه شي وایي؟ دا پازیټیو امپیراتیو سنټنسز. دا هغه جملې دي چې هغه مثبتې دي، یعنی په دې کې ناټ نسته. اوس که په دې کې ناټ ولګوې دا بیا پازیټیو نه شو، بیا چې شوه نیګیټیو امپیراتیو سنټنسز، بیا منفی امریه جملې سوې. امر فرمودن کار، یو چاته د یو کار ویل چې ته دا کار وکړه. نهی باز داشتن از کار، یعنی دا کار مه کوه. دې دواړو ته چې امر و نهی دی، دې دواړو ته څه ویل کیږي؟ دې دواړو ته ویل کیږي امپیراتیو سنټنسز یعنی امریه جملې. اوس په عربي کې فرق کوي چې دا نهی دی دا امر دی. په انګلیش کې دا نسته چې دا امر دی دا نهی دی. دې دواړو ته امریه جملې ویل کیږي. دې ته څه ویل کیږي؟ امپیراتیو سنټنس، امریه جمله. امر چې دی هغه چاته کیږي چې هغه تا ته مخامخ، یعنی مخاطب ته کیږي. مخاطب څه ته وایي؟ مثال ته، یو معنا ته دا کار وکړه. دی نشي ویل کیږي چې هغه، یعنی هغه دا کار وکړي. هغه چې دا کار وکړي هغه امر نه بلل کېږي. خو بیرته مې دا امر و تا ته وکړي، ته دا دروازه بنده که، ته هغه ته ووایه چې د باندې ولاړ سه. ګوره امر ما تا ته وکړي، هغه ته مې نه دی کړی. امر چې راځي یوازې د مخاطب دپاره، یعنی د یو دپاره راځي. اوس زه تا ته وایم اوپن د ډور، دروازه خلاصه که. اوپن د ډور، دروازه خلاصه که، یعنی یو اوپن د ډور. دا یو په دې کې پټ دی. یو غټ قانون دا زده کړئ چې امریه جمله موږ اسانه وپېژنو. څنګه وپېژنو؟ د جملې په سر کې به ورب راغلی وي. ګوره اوپن ورب دی، یعنی دا د جملې په سر کې راغلی دی. اوپن د ډور، دروازه خلاصه که. کلوز د ډور، دروازه بنده که. اوپن د وینډو، کلکین خلاص که. کلوز د وینډو، کلکین بند که. ګوره دا الفاظ ته ګوره، کړکۍ یا کلکین بند که، کلکین خلاص که. ګوره دا خلاصوالی، دا بندوالی، دا پیل دی. اوس دغه بیرته زه نیګټیو ته اړوم. دا خو مثبته جمله وه. اوس یې نیګټیو ته څنګه اړې؟ که ستاسې په یاد وي چې ما ناټ ولګوه د چا څخه؟ د ټوبې څخه وروسته خپله دا جمله چې شي سوله، دا جمله منفي ته واوښته. اوس دلته ټوبې د څه و؟ ټوبې خو نسته. اوپن د ډور، دلته خو ټوبې شته نه. که ستاسو په یاد وو ټوبې د پریزنټ انډیفینټ ټینس ټوبې چې وو هغه څه شي وو؟ ډو او ډز وو. ډو او ډز. دا ډو چې دی دا دپاره د یو راځي، یعنی د پلورل دپاره راځي. پلورل دپاره د سینګولر نه، پلورل دپاره چې شي راکړي؟ ډو. یعنی اوس موږ ډو ولګوي، ټوبې مې پیدا کړي. ټوبې چې پیدا سو بیا ناټ پسې ولګوه. ناټ، ډو ناټ. اوپن د ډور، دروازه مه خلاصوه. ګوره خپله منفي ته واوښتل چې خالي ډو ناټ مې ولګاوي. ډو ناټ اوپن د ډور، دروازه مه خلاصوه. ډو ناټ کلوز د ډور، دروازه مه بندوه. کلوز بندول ته وایي. اوس په دې به مې سر خلاص شوی انشاءالله. مثبته جمله ته بیرته راسه. سټینډ آف، ودرېږه، یعنی ولاړ سه. سټینډ آف، ولاړ سه. اوس بیرته منفي جملې ته اړوه. څنګه به کوې؟ ډو ناټ سټینډ آف، مه ولاړېږه، مه ولاړېږه. ډو ناټ هم ویلی سې، ډونټ هم ویلی سې. ډونټ سټینډ آف، مه ولاړېږه. سیټ ډاون، مثبته جمله کې څنګه؟ سیټ ډاون، کښېنه. سیټ ډاون، کښېنه. اوس زه درته وایم چې مه کښېنه، بیا به څنګه وایې؟ ډونټ سیټ ډاون، مه کښېنه. ډو ناټ سیټ ډاون، مه کښېنه. ډونټ، ډو ناټ دواړه یو لفظ دی. اوس زه تا ته وایم کور ته ولاړ سه. ګو ټو د هاوس، کور ته ولاړ سه. گو ټو د هوم، کور ته ولاړ سه. هوم هاوس دواړه کور ته وایي. کور ته ولاړ سه. دلته موږ جمله جوړه کړې وله چې گو ټو هاوس، کور ته ولاړ سه. پر دغه ځای باندې خالي کم ولګوه. کم ټو هاوس، کور ته راسه. کم ټو هاوس، کور ته راسه. گو ولاړ سه، کم راسه. گو ټو هاوس، کور ته ولاړ سه. کم ټو هاوس،
کور ته راسه. کم ټو یور سکول ستاسې سکول ته راسه. ستاسې سکول مدرسې ته راسه. گو ټو د سیټي ښار ته ولاړ شه. گو ټو د سیټي ښار ته ولاړ شه. کم ټو د سیټي ښار ته راسه. په دې ځای کې فرق وکړئ چې ولاړ شه او راسه. کم ولګوه معنا راسه. گو ولګوه معنا ولاړ شه. دا ټولې امریه جملې یا امپیراتیو سنټنس دا پر دغه ترتیب باندې تاسې جوړولی سي چې په سر د جملې کې ورب ولګوه. خپله تا ته معلومیږي چې دا جمله چې سوله دا امریه سوه. ګوره زه تا ته وایم چې ته راغلی خو یې بیرته ولاړ شه. بیا به څنګه درته go back go back بیرته ولاړ شه. go back یعنی بیرته پر شا ولاړ شه. بیک شاته وایي. تاسو ته دا لفظ ما ویلی و. بیک شاته ویل کېږي. go back بیرته شاته ولاړ شه. او زه دې بیرته راغواړم ځان ته چې بیرته راسه. بیا به څنګه وایم come back come back بیرته راسه. come back بیرته راسه. go back بیرته ولاړ شه. come back بیرته راسه. go straight go straight سیده ولاړ شه. go straight سیده ولاړ شه. come straight سیده راسه. ګوره go straight سیده ولاړ شه. come straight سیده راسه. په دې الفاظو باندې به مې انشاءالله سر خلاص. ګوره ما تا ته وویل مال سپیک انګلیش انګلیش ووایه. و زه درته وایم چې انګلیش مه وایه خالي هغه ډو ناټ ورسره ولګوه بس. ډو ناټ سپیک انګلیش انګلیش مه وایه. ډو ناټ سپیک انګلیش انګلیش مه وایه. ډونټ سپیک انګلیش انګلیش مه وایه. صحیح سو. رایټ دیس لیټر دا خط ولیکه. ډو ناټ رایټ دیس لیټر دا خط مه لیکه. ګوره ستاسې د ټولو په دې باندې سر خلاص شو چې موږ یو جمله جوړوو هغه پر داسې ترتیب باندې چې که چیرې ډو ناټ نه و کې راغلی هغه څه شي ده امریه جمله ده. که ډو ناټ کې راغلی و دا څه شي ده دا نهي جمله ده. هغه ده چې دا کار مه کوه. په دې باندې به مې انشاءالله سر خلاصوي وي. په راتلونکي سبقانو کې به بیا نور هم پرمختګ کوو انشاءالله. زموږ دپاره به د خبرو کول ډېر اسانیږي. لکه نن چې څونه راته اسانه سو چې موږ یو چاته ویلی سو چې ولاړ شه راسه پلاني ځای ته به ولاړ سې پلانی شی راته ووایه خط راته ووایه انګریزي ووایه انګریزي مه وایه انګریزي خط مه لیکه. دا شیان موږ وویل. په دې مې سر خلاص انشاءالله. ټول به داسې راته اساني هېڅ مشکل به پکې نه وي. خوشحال آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.